په دنیا کې د ژړا فضیلت، په دنیا کې خدای ته د زاریو فضیلت، په دنیا کې خدای ته د پښیمانۍ فضیلت، که د هر قسم ګناهګارو خلکو وي، دا د هغو خلکو شان دی چې دا د الله نیک بندګان. انبیا علیهم السلام به په دنیا کې خدای ته ژړل، محمد رسول الله به دومره الله ته ژړل چې ږیره مبارکه بې لنده شو. داسې هر نبي صحابه به الله ته دومره ژړل چې په مخ کې به د اوښکو لارې بیا معلومې وي چې دومره به اوښکې پې بهېدې. نیکان خلک په دنیا کې تیر شوي دي، د خپل نیکۍ و ښوالي باوجود به دومره خدای ته ژړل. د یو زنانې په باره کې راځي، رابعه بصري ورته وایي، بصریه، دومره بیا الله ته ژړل د خدای د بیرې نه چې اوښکې بیا په مځکه توی شوې، هغه د اوښکو په اوبو بیا واښه شنه شو. زما او ستا دا سخت زړه او دا وچ سترګې، دا که د خدای مخې ته پیش شي هغې وچې به پاتې. دغه شان بې پروا لکه دا اوس چې ژوند تېروو، یعنې هېڅ به رانه پوښتنه نه کېږي. په دنیا کې د مال، دولت، کاروبار په حساب څومره پوهېږو؟ د یوه ساعت حساب لرو د چا سره، د یوې ورځې لرو، د هفتې، میاشتې، کال لرو. او د اسمانونو د رب، د ځمکې د خدای پالونکي، د هغه سره د 50 کالو حساب نه لري چې د 50 کاله د هغه خوري څښي. ستا پر هوټل باندې یوه ورځ یو محتاجه وږي سړي خوراک وکړو، نه یې معاف کړی، هغه بدله ترې نه اخلي، د هغه بدل پیسې 1 روپۍ نه معاف کړی. او د پرودګار چې دا 50 کاله دې وخوړه، د 50 کالو بابا تا ته به غږ نه کوي، ته به دغسې ایله لکه دا یو چې زما وروڼو اوس لا وخت شته.